آیا پوهیږئ چې فار لوپ یوازې د پایتون موضوع نه ده؟ د ناسا سپوږمکۍ، د ګوګل سرورونه، حتی مصنوعي ځیرکتیا هم هره ورځ یا هره ثانیه په میلیونونو لوپونه کاروي او په میلیونونو لوپونه د اجرا کوي. سلامونه، متي الله زیارمت یم. هیله ده ټول به جوړ او روغ او صحتمند به وئ. راځو نن ورځ په فار لوپ وایلو باندې خبرې کوو. تېره ویډیو کې مو تاسو د هغې اصلي هغه مین کانسپټ زده کړو. اوس راځو لومړی دا وایو چې دغه کوم فار لوپ چې دی دا ولې ایجاد شو، څنګه رامنځته شو، د څه کوم مشکل و، یو شی چې رامنځته کېږي هغه یو مشکل لري، د هغې په بیس باندې رامنځته کېږي. دا ولې مشکل کوم مشکل دغه و چې مطلب که ته غواړې چې مطلب 1000 کسان ته د ویلکم مسیج ولېږې، نو ته به خامخا مجبور یې چې 1000 ځله به څه لیکې، 1000 ځله به ته ورته وایې چې مطلب ویلکم. صحیح ده، دغه مسیج به ته 1000 ځله پرنټوې. نو دلته مشکل دغه و چې ستا کوډ ناټ ریډیبل ښکارېده، غلط ښکارېده او په دردي نه خوړله. نو دلته څه شی رامنځته شو؟ فار لوپ رامنځته شو. د فار لوپ په واسطه مو تاسو کولی شئ په اسانه ډول په 2-3 لاینه کوډ کې 1000 مسیجونه خلق کولی ګورئ. هغه داسې نو سنټاکس یې دا چې فار کیورډ به لیکئ، د هغې څخه وروسته به یو وریبل ډیفاین کوئ چې ته ډیټا پکې سټور کړي. نو دا آی هر څه ته لیکلی شي. صحیح ده، زه غواړم A کم، زه غواړم B کم، زه غواړم هر ځای کې. نو آی کم، آی زیاتره خلک کوي. صحیح ده. ښه، نو کله چې آی شو د هغې څخه وروسته ان رینج د نمبر لپاره د رینج فنکشن استفاده کېږي. که غواړې مطلب ایټریشن ترسره کړي څومره مطلب وارې ته غواړې چې مطلب دغه مسیج دې پرنټ شي. صحیح ده. نو زه غواړم مطلب 15 ځله دې پرنټ شي. کوم شی؟ دغه پرنټ که ورته ویلکم سوري. صحیح ده. دغه ویلکم مسیج په دې کې چې هر څومره کوډ دی په دغه بلاک کې یا د انډنټیشن مې چې ورکړی دلته په دې کې څومره کوډ هم دی دا به 15 ځله څنګه کېږي ایګزیکیوټ کېږي. که چېرته مې تاسو دا پرنټ کړو دلته ورته وګورئ 15 ځله مې ته ویلکم مسیج پرنټ کړو. یعنې ته مجبور نه یې چې 15 ځله ته پرنټ فنکشن ولیکې، یو ځل مې پرنټ فنکشن لیکلی دلته مې ورته سپیسیفای کړي چې 15 ځله یې زه غواړم پرنټ کړم. دغه 15 ځله نه دي، دا آی دا راځي په دغه آی کې ذخیره کېږي. صحیح ده. که چېرته تاسو دلته پرنټ دغه آی کوئ نو دلته نمبر په ټول په آی کې ذخیره شوي. دا وریبل دی، نو دا دلته په یوه درجه دلته وي وریبل ټایپ یې څه دی، هغه د انټیجر دی. صحیح ده. نو دا ټول په دې کې ذخیره شوي دي. که چېرته زه پرنټ کړم دا موږ تاسو ته ګوره دلته راوښودل 0 1 2 3 4. صحیح ده. دغه مطلب د 0 نه شروع کېږي پایتون کې هر وخت د یو نه شروع کېږي، د 0 نه شروع کېږي. ښه، اوس موږ تاسو یو بل کار هم پرې ترسره کولی شو. چې داسې ولرئ لکه اوس یو داسې ګوره فار لیټر ان لایک پایتون. دلته غواړئ چې د پایتون هر کرکټر پرنټ کوي که نه؟ څه به تاسو کوئ؟ داسې به کوئ چې پرنټ کړم وایي ته لیټر. دغه لیټر چې کله موږ ته پرنټ شي دلته تاسو وګورئ دلته هر لیټر یې ځان ځاته پرنټ کړی. صحیح ده. پایتون همداسې. صحیح ده. نو دا رقم تاسو کولی شئ. دا په وخت کې بیا ډېره کارېږي چې تاسو ډیټابیس څخه ډیټا راغواړئ، ډیټا مطلب ریټریو کوئ، په هغه ځای کې بیا ډېره کارېږي چې مطلب ته ورته ولیکئ چې فار ډیټا ان مطلب هلته ډیټا د سټوډنټ ډیټا وي هغه ټوله رااخلئ. نو بیا په دې ډول تاسو رامنځته شئ. که غواړئ چې په یوه لاین کې دې راشي نو سمپل راشي دلته ورته ووایئ چې اینډ د یوه خالي سپیس وي. نو کله چې تاسو دا بیا دوباره اکزیکیوټ کړئ ټول په یوه لاین کې راغله. نو په دې رقم تاسو کولی شئ د فار لوپ څخه استفاده وکړئ. صرف سنټاکس یې ځان بلد کړئ اول، بیا وروسته چې کله پروجیکټس ته لاړ شو هغه پرابلم سالوینګ ته لاړ شو، حتی به زه تاسو ته په دې کې پروجیکټ سره کوم بیا به تاسو نور هم ډېر پوهېږئ. نو تاسو خامخا اوس پریکټس پرې وکړئ په دغه باندې، تاسو یې زده کړئ. کله چې موږ لیست ته ورسېدو یا په لیستونو کې موږ تاسو استعمالوو هلته اوس که لیست تاسو ته ووایم هلته بیا تاسو کنفیوز کېږئ پکې. نو راځو اوس وایل لوپ ته وایل لوپ پېژنو. یوه خبره په یاد لرئ کله چې دغه نټفلیکس یا یوټیوب ستا لپاره د ویډیوګانې ښیي نو دلته سیستم په زرګونو ویډیوګانې ګوري او ستا لپاره مناسبه ویډیوګانې انتخابوي. دا د څه کیسه دغه لوپ دی، همدغه فار لوپ اجرا کېږي. هغه ستا د خوښې وړ کومه
ویډیوګه چې دا هغه اسنه مخ ته راوړي